اول خو د نن تاریخي لوبې بریا مبارکي درته وایم چې موږ وکولی شول چې اسټرالیا ته په لومړي وار په شل ورځو لوبو کې ماتې ورکړو. اوس راځو سیمي فاینل ته چې افغانستان به سیمي فاینل ته څنګه لاره پیدا کوي. د کرکټ په معلوماتو له مخې که چیرې موږ بنګلادیش ته ماتې ورکړو او هندوستان اسټرالیا ته ماتې ورکړي نو بیا خو بغیر د شکه موږ سیمي فاینل کې خو که چیرې اسټرالیا هندوستان ته ماتې ورکړي او په یو ورځ خو مو وګټي نو موږ به بیا بنګلادیش څخه په شپږ دېرش یا شپږ دېرشو څخه زیاتو ورځونو باندې لوبه وګټو. په دې صورت کې که چیرې موږ یو سل شپېته هدف دوی ته ورکړي وي نو بیا به موږ د بنګلادیش څخه په شپږ دېرشو یا شپږ دېرشو څخه زیاتو ورځونو باندې لوبه وګټو تر څو زموږ رن ریټ ښه شي او سیمي فاینل ته لاره پیدا کړو. دا د کرکټ په معلومات دي چې د افغانستان سیمي فاینل ته تللو لاره یې پکې واضحه کړې ده. نو الله دې وکړي چې موږ سیمي فاینل ته لاره پیدا کړو، هغې نه پس فاینل ته. مننه.